سلامونه ملګرو، روغ او جوړ او خوشحاله به یاستئ. د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو لپاره خو به ځان ته پیغمبر نه راځي. ملګرو، ډېر بدبخته ورځ ده او یوه داسې غمیزه ده چې جبران یې افغانانو ته د ګاللو نه دی. د امیرالله صالح ژړا ویډیو راغلې ده، دا که بیا پیک ده که رښتیا ده، خو واقعیت دا دی چې دا د ټول افغان پر مخ یوه د بېوسۍ څاپېړه ده. ملګرو، جنګ دی او جهاد و، غوبل و، دنیا ملکونه راغلي وو. خیر دا خو اوس جنګ دی پای ته رسېدلی. د درویش صاحب یو شعر دی، اوس د اوښکو مرحله ده او جنګ دی پای ته رسېدلی. د زخمونو د شمار وخت دی. یعنې اوس باید موږ د ټولو افغانانو هغه زخمونه وشمېرو چې هغو په دې ناورین کې لیدلي دي او مرهمونه پکښې ږدو او نور زخمونه نه راوپاروو. د پښتنو دپاره خو بیا بیخي غیر مناسبه خبره ده، ځکه چې صالح نه یوازې یو تاجک دی بلکې هغه یو افغان دی. نو کله چې د تاجک او د ازبک یا قومي مسله راسي، نو بیا پکار نه ده چې خلک تیر ماضي ته ولاړ سي او یو بل ته پیغورونه سره ورکړي. د صالح کور وران سوی و په کور او ورور یې وژل سوی و او په هغه پسې بیا یو پورکنډه وسوه چې د هغه په کور کې ډالر موندل شوي دي. که څه هم وروسته معلومه سوه چې دا ویډیوګانې جعلي وې، دغو څه واقعیت نه درلود. مګر زه دا وایم چې نور نو باید ټول پښتانه او ټول افغانان سره یو شي او لاسونه د سره ورکړي، یو داسې حکومت دې جوړ کړي چې په هغه کې دا لر او بر دا ټول افغانان خپل مخ او خپل ځانونه ویني.